وا ډاکټر صاحب وعلیکم کېنه چاته وې ها چاته وې تشریف کېده تشریف شه کېده ماما کېنه ای تروري خدای ته وګوره دې خواته کېنه دغلته کېنه دغلته کېنه دلته دا کلي نه راغلي یاستئ نو کنه کېنه ماما کېنه یا الله خیر ښه ماما جانه وایه خیر خدای بالکل خیر و خیریت دی چېرته دی کلي کې درته یادومه کلي کې کلي کې داسې چل دی بمباریانې شروع دي او جنګونه شروع دي داسې بد حال دی دغه دی چا یاده کړي ترورې پنجې دې ووالو چا یاده کړي دغه دی دا مهرباني وکړه څه تکلیف لري زه یې نه لرم خدای شته ښه دغه دا مې د کور ودانې ده ښه دا چې دی که نه دغه تریخه نه دی په دې تریخي کې چې اکسري ده که څه بالا ده دا ورته وویستله وایي 15 دانې پکې دي چې څه پکې دي 15 دانې تیږي ښه تیږې پکې 15 دانې ګوره دا خو سیتامه ده ماما جانه دلته خو مطلب داسې دی که نه چې داسې خاص علاج ستا اوس دلته زه نشم کوی ولې دا که زه مقرر یم دلته رسمي خو مطلب دا دی چې زه ستا دلته علاج نشم کوی نو دا به زما خپل کلینیک ته شخصي راوړي داسې عملیات به یې وکړم ماما جانه چې 15 نه چې 15 دانې هم پکې بس هغه به ټول ورنه وباسم له خیره ښه خلک هم وایي دا تریخی دی که دا بوجې ده دونه تیږې پکې وراچولي دي څه خبرې نو دا شوتل خوراک دی ټول عمر شوتل خوري بس ته بالکل بې فکره اوسه دا زما کارت واخله زما کلینیک ته راشه نن مازدیګر نوم به یې ولیکم نوم دې څه شی دی ګوره که دلته ګوره ای ماما دلته وګوره دا 100 مریضان دي چې دلته راځي ما خپل شخصي معاینهخانې ته غوښتي دي ښه دا نومونه دي د خلکو که نه ستا نوبت به خیر دی مخکې کوم چې سیاسه راغله د ده نوم څه شی دی څه شی د دې کور ودانې نوم دې څه شی دی خوله دې ماته شه نو چا د کور ودانې د نوم پوښتنه څوک کوي دا وګوره پردی سړی خپل نوم دې ووایه ماما ته خو نه عملیات کېږي که نه عملیات خو د ده دی که نه دا د نوم یې راته ووایه چې دلته نوم یې ولیکمه زما نوم ولیکه که نه خزه ورکه او ورته به ولیکمه چې مېرمنې ګلوالي مېرمنې ګلوالي مېرمنې ګلولي آفرین مېرمنې ګلولي ستا دغه نمبر شو ښه 45 نمبر شو یعنې سبا نه بل سبا یو پښتنه کوم ډاکټر صاحب خبر نه شي که دا خو سیاتامه ده نو دلته چې دی که نه نو لږ مفته علاج به کېږي هلته به ته پیسې اخلي که نه دلته به زه څه وایم دلته د علاج کېږي دلته به هم دوا بیرون نه راوړې و ګوګو څوک دی یعنې مطلب ته ځان نه ګوګو مه جوړوه که نه ګوره ماما جانه ګوره دلته ګوره صرف معاینات کېږي که نه نور دوا بیرون نه غوښتل کېږي او کومه دوا چې خلکو ته مفته راځي که نه هغه له خیره سره هغه بیرون زما شخصي معاینهخانې ته چې راشي شخصي کلینیک پاک صفا داسې پاک دی چې وایم جوس پکې شته جوس هم پکې ورکوو مریض ته پایواز ته جوس ورکوو کوټه اتاق ورته ورکوو سهولتونه دي شخصي کلینیکونه کې سهولتونه دي او زما داسې معاینهخانه دی کارت مې خو درله درکړه که نه په دې نمبر راته زنګ ووهه درېیمه ورځ ستا نوبت رسېږي د عملیات ځکه چې 145 کسان دي دا مې ټول دلته چې راغلي دي دې نه زه هلته خپل شخصي کلینیک ته غواړم نو دا ټول عملیاتونه دي لکه چا مثانه کې کاڼي دي چا په تریخي کې کاڼي دي چا په ګردو کې دي چا ګردې فلج شوي دي عملیاتونه کېږي قسم عملیاتونه نو داسې چل دی ډاکټر صاحب پیسې به رانه کمې اخلي 100 روپۍ به رانه پیسې درنه علم ماما جانه چې دلته سپینګیری او د کلي نه راغلی چا نه دې سپینګیری وي یعنې مطلب سپینګیری که نه دا ږیره دې سپینه ده ماما څه کې ځوان خو نه یې که نه لکه چې دغه وکړي تشلیح وکړي د تشلو نه راجګ شو ښه نو زه به تا نه واخلم ماما جان 15,000 افغانۍ 10,000 مې فیس دی 15,000 افغانۍ تا دپاره مراد خپل کرا مې را دې پرې وکړه 15,000 افغانۍ ډاکټر صاحب اورم دا د ما د وړو مور نه ده نو 15,000 روپۍ خو دا نه ارزي زه خو وایم همدلته به خدمت درته کوي چې کله یې پیسې پوره کړي بیا به اپریشن ورته وکړي ښه زه هغه خبر ګوره ماما زه تا پوهېږم ماما جانه
اوس نن سبا دا الټراساوند ماشینونه نه دي دی دا چې وایم هر چا الټراساوند جوړ کړی که نه نن خو ښار کې ګورې که نه هر چا الټراساوند دا الټراساوند ماشین په 80,000 دی اصلي چې اصلي تشخیص چې کوي او نن دا نن سبا چې ته راوړي نو ګوله 2.5 لکه 3 لکه افغانۍ باندې راوړي که نه هغه بیا معاینات سم نه کوي چې تیږه یم نه تیږه درته ښیي بس او کنه نو دغسې خبره ده د یو ته چې لاړ شي تیږه درته ښیي بل ته چې لاړ شي سرب درته ښیي وایي اوسپنه دغه کې دی نس کې دی بل ته ګوره زما چې دی 80,000 باندې مې ماشین راوړی هو کنه 80,000 بالکل ماما جانه زه نو مریض دی وړه نوبت مې درته درکړه 3 ورځو بعد به راشي ښه بله درېیمه ورځ ماسپښین نه بعد چې ماسپښینه پورې زمونږ دلته وظیفه یي که نه نو شیطاني نن چې لاړ شم مازدیګر 3 بجې زه خپل په کلینیک کې ناست یم او راوړه چې له خیره د مخې سره یې عملیات کوم درته هو دعا به راته کې دعا خو ګوره چې مړه نه شي رانه ولې به مړه کېږي ولې به مړه کېږي زه چې یم نه مړه کېږي درنه او واو بس خدای دې ژوند دی راځه دې واړو ګوره ادې وادې دا دې وزیږه لکه چې مړه شوې ده زه پوره کاته ودرې که کنه د دې مرض ډېر دغه دی نوبت به درته سبا راشه دې خوب دغه لري سبا راشه سبا یې راوړه ښه د ده مو تکلیف ډېر زیات دی جګاشه اله ورور یې ورځه یا الله خیر لارې ته ګوره بسم الله زه خو دې لیدلی زما کلینیک خو درته معلوم دی نورو خلکو ته هم زما صفت ها نو موږ درنه لاړو راځو د خیرات راوړه دا مخکې ډاکټر صاحب خدای په امان ځه صحیح ده ځه مخې ته ښه ځان سره لږ پنیر راوړه بیا کلینه پنیر لږ کلینه راوړه بیا چې پنیر موږ په خپله تر اوسه پورې نه ده خوړلی تاله پنیر راوړه هغو ځان به درته راوړه ښه خبره داسې ده چې شخصي معاینه خانه په دې سیستم کې ونه چلوم بنګا لګوه شخصي معاینه خانه په دې سیستم کې ونه چلوم په بل رقم نه چلیږي دلته چې کوم مریضان راځي دا به خپل شخصي کلینیک ته انتقالوم دې نه بهترینه خبره نشته دی او دې باندې کامیاب هم یم او که دلته به خپل معاش اخلم او هلته به دغه مریضان به هلته ور انتقالوم السلام علیکم وعلیکم السلام خیر کېنه څنګه راغلی ولا ډاکټر صاحب په دې دوانو ګردو کې مې تیږې دي اتیا ملي تیږې دي دا ډاکټر صاحب راته معاینات یې کړي دي راته ویلې چې ښه دواړه ګردې دي وروره ګوله کاڼو نه ډک دي چې کار به وکړي لکه نه که نه عملیات دپاره راغلی ډاکټر صاحب عملیات وای څه کې چغې مه وای ډاکټر صاحب لږ په قلاره که نه تیږې دي که نه ډاکټر صاحب ګوره سره په ګزاره کوي لږ داسې کار وکړه چې وروره ګوله دا معاینات دې واخله نوم دې څه دی نوم مې نواب خان 3 ورځو بعد به زما خپل شخصي کلینیک ته راشي چې عملیات ډاکټر صاحب 3 ورځې خو ډېر وخت دی که نه لږ تکلیف مې ډېر زیات دی نو که ما مخکې کې نو ډېره به ښه خیر نن مازدیګر به 3 بجې راشي قسم ډبل اخلي خیر ده زه به یې درکړم 3 بجې به نن مازدیګر زما شخصي کلینیک ته راځه شخصي کلینیک دلته مطلب ته خو چا سیتامې ته لېږلی ډاکټرانو وویل چې دلته لاړ شه هو ډاکټرانو راته ویل وایي سیتامې ته لاړ شه هلته مفته دوا درکوي درته نو مفت عملیات کوي نو زه چې دلته راغلم بس ډاکټر صاحب راته ویلی چې دلته خو عملیاتونه موږ د هغه چا دپاره کوو چې د چا شفارس یې او چې د چا شفارس نه وي د هغې عملیات خو موږ نه هغه خبره خو په هر صورت مطلب دا دی چې زما شخصي کلینیک چې دی که نه دې کې دا ډېر مجهز دی او مطلب سهولتونه پکې ډېر دي او عملیات پکې ډېر دقیق عملیات کېږي او 15,000 افغانۍ فیس دی وروره ستا دواړه ګردې دي که نه وروره دواړه درته عملیات دا خو ډېرې زیاتې دي خیر ده لږه ګزاره غریبي ده 15,000 کم نه کېږي زه خیر د 10,000 افغانۍ راوړه ځان سره بیا ځه نن مازدیګر راشه ښه نوبت مې درکړو ځه الله دې مل شه مازدیګر راشي ښه 3 بجې فکس باید زما د کلینیک مخه کې پیوا ځان سره راوړه او چې بیا هلته زه په خپله مریض یم که نه مریض خو ته یو نفر ځان سره راوړه هلته ګوته اخلو چې وروره ګوله دا خو مرګ و مردن دی دا خو داسې عملیات دی اسانه خو نه دی که نه ځه الله دې مل شه یا الله خیر پکې واچې ته راځه ځوانه راځه السلام علیکم
ښه زه خو اوس دلته خپله سیتامه کې یم ماسپښین 3 بجې په خیر راشه 3 بجې او زیات لیدلی صحیح ده مشکل نشته سلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب محترمه زه خو د خیر رالم مساله کې مې زخم دی او خلکو راته ویلي چې اپنډیس مې دا خو اپنډیسایټ ته او هغه خو مهمه ده خیر سره څنګه راغلی نو رالم چې د خیر سره علاج وکړم سیتامه ده د خیر سره ذکر رالم روژه داسې دی که نه چې اپنډکس دې ګوره ډېر ضرور دی ګوره ښه داسې کار وکړه چې وخت په دا کاټ زما شخصي معاینه خانې ته راشه کلینیک ته شخصي کلینیک ته مې راشه چې هلته درته دا علاج وکړم او عملیات دې هم وکړم د اپنډکس نه نو شخصي کلینیک ته خو څنګه درشم زه خو غریب سړی ما خو پیسې نشته ته پیسې غواړم نو چې پیسې نشته ځه واله دا وخت پارچه دې واله ځه نو خو ځانو که نه ما سره دغه مه کوه چلو ډاکټر صاحب خبره داسې نه ده زه دا هر ځای نه چې راغلی کلینه راغلی یم دې دپاره راغلی یم چې زه دلته د علاج وکړم زه روپۍ نه لرم او دا هسپتال چې دی دا د غریبو دپاره جوړ دی ته دلته چې ناست تنخوا لې چې پیسې نشته در سره که نه نشته پیسې در نه سره پیسې نشته موږ بالکل نه لرې نه نه لرم ښه ودرېږه پیسې نه لرم که نه پیسې چې نه لرې وروره دغه دی 15 ورځو بعد راشه زه به د عملیات دلته وکړم مفته نو 15 ورځې بعد دا خو اپنډیس یم زه خو داسې نه دی چې ته اوس 15 ورځې زه راشم خو شوي که نه دا خو وروره دغسې تا غوندې نور مریضان هم دي تا نه عاجل دي د هغوی عملیات تا نه عاجل دی 15 ورځو بعد راشه نوبت دې در کومه درته او عملیات دې زه په خپله کوم مفته 1 روپۍ به در باندې نه راځي وخت نو 15 ورځې بعد به زه خبر نه راشم نو زه خو به په خبر کې یم نو زه څه وکړم ته داسې کار وکړه ګوره ډاکټر شخصي معاینه خانې ته مې راځي راشم دا نن مازدیګر 3 بجې درته علاج کړم شخصي معاینه خانې ته زه تاله څنګه درشم روپۍ ما سره کمه دي ته خو روپۍ غواړې که نه روپۍ شو زه سیتامې ته همدې دپاره راغلی یم چې زه یو غریب سړی یم او دلته به زما علاج وشي وروره خیر دی خفه کېږم زما ماغزه دومره فعاله نه دي زما ماغزه کله اوټ کېږي زره چې دلته څه ونه وایم خفه کېږه وایي ما نو زما زړه وچاودې ته خفه کېږم وروره زما وایم دومره زړه کې زور نشته تا سره به زه قضاوت کوم ته ځه که نه ضروره کنه معاف دې کړه مریض یم مړ کېږم مریض یې خدای دې دا اوس مړ که نو ډاکټران خبره داسې ولګېده ته چې وې څه رقم ډاکټر 15 ورځو وخت مې درله در په 15 ورځو بعد راشي چې معاینه بعد خو د مړه به واول ډاکټر صاحب ته ولې نه پوهېږي څنګه راغلی اپنډس څنګه لګي ثاله وایم امیره خیر دی پرېږده امیره څه شی دی چې تیار دی راشه چېرته هلکه زه وروره ما درته وویل چې چای څښم چای اوس که زما دا علاج به څنګه جوړ شي خدایه پاکه دا دغه د څومره چې زه د علاج وکړم خدا ته څه کې امیر یو که څنګه چلې خبره نه داسې زه یو کدي دا ټوکې دي ما دا هسپتال دی سیتامه ده که نه دا بدماشۍ ځای دی دا تاسو کوئ دلته زما په خوښه باندې دلته علاج کېږي زه که 20 ورځې تېروې علاج مې دې وشي که په دې 20 ورځو کې ژوندی پاتې شوې خو ښه ده او که نه مړ خو به شي زه خو اپنډیس یم که نه زه خو مرم که نه دا 15 20 ورځې ته څنګه تېر کړم څه په لاس په سر خو مې درد نه دی که نه تاسو ولې چې مړ شي نو مړه که دلته مړ شوې که نه بیا دې مړی دې ښه وینځل کېږي او ښه عطر درمنشني او مردخانه کې دې وراچي که چا ویوړی او که پاتې شوې که نه مونږ شروارې والا ته ویو هغه دې چېرته کنده کې ورغورځوي فکر سیتامې ته راځي ځان وژني 15 ورځې بعد راشه 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 15